شروع کوم په نوم د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخونکی او مهربانه ذات دی. قدرمنو کتونکو اوریدونکو محمد صدیق همراز یو وارې بیا تاسو سره په خپل همراز پوډکاسټ کې نیغ په نیغه حاضر دی. تمه لرم چې روغ جوړ خوشحاله سوکاله او د صحت په کالو به مزین یې. نن را سره په همراز پوډکاسټ کې یو داسې شخصیت ناست دی چې په یو ډېره لرې سیمه کې زیږون کړی دی، خو د خپل مهنت له برکته، د خپل علمي ذوق له برکته یو معلومه سحره ده. که هغه موږ د نطاقۍ په میدان کې وګورو نو یو ښه نطاق دی، که موږ یې د جرنالیزم په میدان کې وګورو نو یو ښه جرنالیسټ دی، که موږ یې د شاعرۍ په میدان کې وګورو نو یو ښه شاعر دی. په دومره کم عمرۍ کې او په دومره وړوکي وجود کې دومره ډېر صلاحیتونه دا دوی کې دي. نو تاسو ته به معلومه شوي چې زه د چا تذکره کوم، جناب افسر الملک افغان صاحب. افسر جان، تاسو ته زه په خپل پروګرام همراز پوډکاسټ کې هرکلی ویم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم سلام صدیق همراز صاحب، ستاسو او ستاسو د پوره ټولګي ډېره زیاته مننه کومه. بیا دا کم درانه علمي او ډېر خواږه لفظونه چې د ما دپاره وکارول، حقیقت دا دی زه وایم کاش زه خو ډېر یو وړوکی بنده یم، خو که چېرته زمونږ دا پوډکاسټ د داسې خلکو په لاس باندې وراله چې هغه د لفظونو په قدر باندې پوهېږي، صحیح، هغه د علم په جوړښت باندې پوهېږي، نو زما په خیال په دې نیو میډیا کې موږ یو ډېر ښه کردار لوبولی شو. صحیح. ستاسو د دغه لوی ذوق د دغه اعلیحضرفۍ هم ډېره زیاته مننه کومه. خوشحاله یم چې زه په داسې یو علمي مرکه کې تاسو سره یم. ډېره زیاته مننه. افسر جانه، زمونږ به د روایاتو مطابق لومبۍ پوښتنه دغه وي چې دا د علم او فهم معطره ګل دا په کومه خاوره باندې او په کوم سن کې رازرغون شو؟ صدیق جانه، دا کال 1991 و چې زه د ضلع شانګلې په یو وړوکي کلي لیلوڼۍ او بیا سټ ګل آباد یوه وړه سیمه ده د ملک البحر فارسټر صاحب او جنت محل بیبي په کور کې وزېږېدم. ماشاءالله. یاد دې وي چې زه د خپلې کډې تر ټولو هغه پښتو کې ورته موږ وایو د غېږې بچی یم، زه د ټولو ماشوم یم. همدغسې ما لومبۍ زده کړې بیا هغلته یو ځایي سکول و چې هغې ته به موږ آکسفورډ پبلک سکول وي، په هغې کې ما هلته زده کړې وکړې. د هغې نه پس زه بیا د لسم زده کړو دپاره زموږ سر ښار الپورۍ ته راغلمه. شانګله پبلک سکول نه مې د لسم زده کړې وکړې. 12 مې په ګورنمنټ ډګري کالج الپورۍ هم په دغه شانګله کې وکړو او بیا د 14 سند ما د ملکنډ پوهنتون نه ترلاسه کړو. 14 بیا ما د رسنیو زده کړې یا جرنالیزم اینډ ماس کمیونیکیشن دا مې د پېښور پوهنتون نه وکړه. او د دې ترڅنګه د پښتو لټریچر یا د پښتو په ادبیاتو کې مې پرایویټ یو ماسټرز هم وکړو. او د هغې نه پس بیا شعر او ادب او بهر دنیا او ټپه او سندره او چې څه باندې خدای پوهه کړي او په لاس راغلي دي، نو په ډېره اخلاصمنه جذبه مو د قام ته، د ټولنې ته، د چاپېریال ته سپارلي دي. ډېره زیاته ښه ده.